په مله دې ماما لزبرګ د جمعې شپه ورکا دا څوک دی دا یادوم کنه نو ما سری دي بیا ته دوه زمي وځنه یلا لا زموستانه خو به سروسي سیکل جوړ شوی دی بس مونږ اوس دا نه د هغه جن خوشاله غواړو باندې نورګه صبر کړه باړ بارلو ویم چې دا هغه جان خوشاله غواړي نو مونږ او دس کوا مونږ او دس یو نه کې او دعاګان ته چې وګورم ماما له الله د جمعې شپه ورکا نو په یو جمعه باندې مې کپو کې په بل جمعه باندې مخینځه شکر دې پینځه دوا دس کوما دس کې مخته چرای شین ویلې دي تر مې کپلر کا تاسو مخته کال لکه سپیا کې باران وي الله خو ضرور نه باسي سبي السلام علیکم وعلیکم سلام ټینګه ها او مونږ هم ناشتي بس روزه ماتي تا آب پلار مور مې وې دوار اټو کا چلا مې روزه کې والی نه لکه پښتو شي په زما مولي اصلي او هډواري وټو کړه تاجو ټوټي مټو کا ها ګلغټي وای ماته مو او ما ته بس مکه پلار دا وایي مې پیسې واده دا او کله بیا وری پی کم ها او پټرین هم پورا بل پټرې جوړه دا خپل خاوني د کور نه راټړلې اوس ما کوټ راوستې دي مونږ ته بالکل نه دغه بالکل لپلار پچان ګورم او ته یې سیدا د ته یې بدر وجه ما ته کوم بانګ وی راغی او د مهرباني هغه ته د خفګان دا خبرې مکو په تطبیق کې بیا بال ته خپي اوس به را روان شنو پس به خپشي د کور ستګه پناه کړی خو خوشاله دي نه تا هم د کور سترګې پناه کړې دا کاله لاله یاره که زما خبره منی کنه یم ته دې د لاس تللی دي د دې نه داسره ډیر چودي ولې زما نه ولې چودي نو چې شپه ورځ به دې وسره جنگونه کولو تاسو په مخ نشي تیرولي په دې خپاو یا بسم الله کې شابه ما ته دو کې یا الله مالا د یوې په دې درې برغې خډې راکې امين سره زما چې زما ستاسو ولې دا به سلورم شي دا دا به نظر ماتي نو خدای پاک دې ورسره ما ټول عمر کامیاب وساتي او چې بس درې واړه مړي شي نو بیا به نورې درې کوم نو ماما په شان کې نه چې بیا مې بل کار شپې ټول امين وایي دې ته قبلي یا خدای پاکه زما دا چاچی نن واخلي الله دې بل ما بل اخلي مار د سر بد کړی دي تما ته نه وایا خپکی کوم د باندې ټول عمر دې زړونه کړی دي پته لې چې په کوم ورځ به مړ کاکا کې مړ شي اچارم پکې لري ښا الله اکبر الله اکبر زه به شروع کې ها بای ملمره راکنه جنې یاره هم کسان ګڼدي کې بیٹو ټکه ملمره اصل کتو او کنه مورې دا قیو د چرګ پوټې دې پکې ملمره کنه دیم بچی چې د خوراک شي نو مین دې زخر وکړي دا تاسو کوي زه به وخورم یا ډور بای قیو د چرګ پوټې پکې ماري کاکا را پاسه ټلو د چوي پوټې نو کریمه به خورلو دا الو دا سوال ما د چرګ پوټیو کې په کریم نه علامت را سلامت را چپشي وای کا پور می د تر دې نو خېټه می خپل ده او بخا بس خیرات دلته کې لنګر دې بس خوره زمانه مولي څنګه مخاوله کې نه کوي خلا چې ته کوم خواخه خواخه کرا به درو کې دې کنه هغه کرا به خواړه دي وای دا ما کور نه دی لا دوستا کور نه ما ځان لا پخ کړي بس نه په سره بار کې به ورشي روزه ما ته دا به و دا به لا ما غامي شوي وين ګورا وای ته ترې کمه کې والله تعالى كده ما لفوركم باقي الوالد عاوز اولي تيجي كلمه تو داتیا دې دیو 2 کیلو سر دې کیلو به کې مازغ دیو او كمان يبينا كمان هغه دارو کې دا چا ټولین خته دي خلينا خلينا مختلوک شه لا يكون ما تقولي ترى دي روزه كده ياو ده خفش ده ده بارو ده هذا خبر ما ده كيو ها هغه بل سنا ده ده موزه بس هغه چې څو هغه د ختم کړل مې هغه چې رانه می راځي احمد دې هغه یو پلیټ مې پخ کړې وسال دا غو سر دا کړل پلا
دا ته وروړې ده ته دا بچي هغه وړې بچي شکر وباسه چې الله پاک دې له سره خوا خدای کړی دا نه غریبي دا ته څوک دا خلکو ته په وجه یا باټینګل پراتی یا توله یا کدو او شکر وباسه تا خوا خدای ته دا خورا مال دې کې څه پرې دې کې څه کوم ډېر پیچې پاک دا ولې وځه دا بس وځه مړه دا وځه ما هم کو حق ما بس نه وای دا چې بچي پرې چې مورشيو ملمانه پرې چې ملمنه نه غورځي ټولې ته خاطر خیر دې بس د په نصیب کې به زمون په نصیب کې باندې کنه اورځي راوته دا یو پلیټ مثال په خړې وي هغه مراد تاسو کولې مو خدای پاک من تاسو را یاد دا کې پیران کوي کنه هم کله مو ته ترې دا چې څنګه ورکه ته فان په غاړه غي پیران کو دا څنګه غلو تاسو ته ما خو ویل چې زما په پښمنۍ کې په مخامي کې سره پروژه خوږی تاسو خو ارسه خوري خان ته سره روزي ځکه نه ورده مېره په مېله کې کوم دنیا کې څونه جمع شوی هو دې کې شاید بچي بس هغه ډول نه خو نه زما په دې سو وای دا خدای کوتره راغله ټوله سدو خوړلو اے بچي دا په دې روزه نه پېنه کړو مالا وای تا چې مونږ کابل راغلي وي زمونږ یو ورځ جماعت کې جګړه نه شو 10 پیراله نو دلته جګړه جوړه کړله خو سړا مو تاسو کوي ټیم غو خدای کړي خدای مې دې بیغ د دې پلارو باسي اوس په تیر عمر مونږ شرمای وای په شرمونه او شرمولم مې هغه چم گاوندم را پته ام پامه ته تر روچته شو ام راته وی چې خاوند دې څه شو ما ته نشته مټیسته وی دي فامې دې تر ته بدی ویل استاد لوګم خو په کور نه ساده مړې روکاوي بد دې چم گاوند خو دغه خبره تری ام دی خو خلکو کورون ته وګونه یخي ام په خپل کور کې سسن کیږي دا چم گاوند والام خه کوي مونږ ته څه پکار دي چې په خپل کور کې د ګوتو وخلو زی پریدونو خلک پکې بیا ګوتې وخی ام دا ټول څه چې دي کنه دا دستا دا بریتو د لاس دي ام په اخر ځان او شرمولو پس پینه ګیره او ځان شرم ام ما قچر مخکې ته او شرمولم کړه هغه چر مخکې کړه پروت تللی دي ام ځان مو ته بدینه ښکاری اسوازیدل غنزاخي به تاوړي وروړي او غوګونه به ولړه کوي دغه دې بس کا روپا یا دا والے ما روړې ګورې ها ما روړې ها دا خبرې نشته بچي ګوډه ډیره زیاته کړه پس دوه روپے دړې رايو او هم چې کوم دي دا چې توره لکه ما ته وګورې دا والا خدا دا خیر دې محبت نه خورا ما دا خیر دې هم دا که پیش بلو ما خامي ټول هم دا که شاند نه نه خورا بس کا ما پیش بس کله کله مې موبایل کړه شو وانه अरे का जुमात ता मांजला राजे درلو لا روړې نه لغونه دا کې جمعه ته مانځلې دا شماله الله دې روجي نه ما باسه ما دې وایي دې تاسو کوم په کړی ها بیانیه کنه بریانی دا دا ما په هیله تا ته ارس ترس کون کال ټول مرګ د اوربش روټي خوري تا بریانی چا کلی دي نه په سعودي کې چرګان دي پیپسي وي تا نه دي تا پلار په کراټه کې څه کولی دي صرف د کبانو هغه ټوټه واد گیا کلمینی تا به ما ټول دا غیر قیمت نه خبري خبرې وته البته به تاسو لاس در کوله ستا پلار خو پسې بوجه ګرځي خلکو له پچرګانم سبا کې خپیم ته کټ کیو وی صرف دا کلمی راکی روزه د خوراکو کې مونږ نه ته پکړی نن می ګوپی او قیمه پخ کړی دي او پته به می الوګان سره کړی دي خیر دې بیا په کتاباله کبانم وروړو دا چارو کړه تا ټیم شرمېږي د مختری بوسته کې چولی روټي خوري الله دې به خو ما تا سره خوا کې ناشته مسعود دین نه باندې راځي نور تیاری به خو به کیرا اجر هغه سید رحمان روی راغی علیکم السلام یا ورا اولی تاسو ما ته دوه یې کنه چې تاسو به یو ورځ درې محلې نه څوک شری ولی خیر شه مړه تاسو دا کوم خیر را کوس کړی دي هغه مولوی سبوی دا چنګانیان پرې کول انسانان دي صحیح خبره کو دا یاد ملما راغلی وو
او موږ موږ په خپلو کې چې کوم دي په جنگ لوګه چې کوم دي خوراک کوو او بس په یو بل بیا را باندې خور کوو څنګه ته د ما په خور سکے اول مې کوڅه ټول دي واچو دا چې دې کې شګه پاتې راځي روکشه مړه پولیس بیان والا دا کاڅه کې والا ګور جو نور تراچو کنه ته سپا واچو واغلې نه لول والا ته چپ پولیس اسوي ګوره کاکا دا بچی ته ته د کور مشري ها نو پرې کور کې دا کشران خلک سم کا کنه نو ته دا غینه زیات چغي واخی بچي بغیر ته کوم څه کنه مون کړو خپل کور سټاپ لای سعودي عرب نه راغی مور غونډه سټیشنونو پسې ګرځي په نور څه پسې ګرځي او دې ته مون کړ راغی ولا ما جمع کابل راغی ما ته سم نه ویل به شي مونږ یو ټول ولا ما ته مور ته بدن دوی کړل شي سلام او دې ټول په شر کې ډېر ته بابا ما دا ګوره دا ځانګار خو نه شي ما ته وکړه ته چپ د ځانه د اسپت ما خبره ما ته ورته ټولې دا غترو خو د اسروم نه لګي تلې دې حق چرمخکې کړه ناستې هر ټیم زاغه ته خدای ما شرمې پته چې پس ګونې نیولې ما وې مور مون ته خو ضرورت هم نه دا خو دې پکار دي چې نادان لېګلې وکړه نادان خدای ځواني مر کی ام زما په لار باندې نه دی مړ مې په زری کو چې سیرانه غوستې دی ولې مې کړې دي اوس را سره دا چلونه شروع کړې دي سبا مې را پسې وسل تا غترو ان خني او تا غبل سپګن راغلې دا امرو کده خپل کار به راځه زمونږ چې دې صاحب لاس سره کار کاکا جی دې ډاټه ډاټه راوکو بس خامخه چې څوک په خپلې خوښه ودونه کوي دا ته مې ګورې قلار شه دې جینې نه او هلې کاکا جي دا ته څه ګورې دې کې یا خو دې کې نه ګورم نه چې اکثر لکه خیر نه وي دا څه لپاره نو د بدرې په کوم کنه وای په شرق ته ولګي اوس پاغې تنور لته نخې ګورې دا بدرې خالونه په ټول سم دي نیې ویم دې جمعه یو پټې ورنږدې شي کنه موږ نه کوي پاغې کې د خوښې څه دي ممتاز کاکا چې برې تخوري بدرې به ترې جوړې شي په اصل کنه ته د باندې وټیرا نه کاکا جی کا ابه وي مون له ورکا چې اورګه مای نه تواري لګولې د پر پکړي موږ سره تاسو ډز کړی دي یا خبرتي کوم یم نه سوال مې ولګول کنه چې نه سوال کړو جماعت په شي ولګه لکه بل لندې باندې سر چاوي کنه نه ورځم دا نټواری سړی ته وی دا 12 بجو نه باقی د نټواری سړی وی کنه چې غواغه د بروال وټه یا بالکل وینا 12000 لین په ویډیو باندې نه آتا دا واته لوته دا دا نټواری سړی چالو کی الو دا زه پاک کشابه بس چې نسوار واچي بیا خو سړی پاریو کې ګرځي نو خشي دي نه سوال خشي ګوره مشران چې خبرې کوي د کشرو له دا پکار دي پیفي چې دای په مخ کې نه راځي خزه ما موري پاره خبره کې مال خلې کې شاباکونه راکې نو په پس تقلید را سره خبره ونه کړې چې د عزت خبره تا کوم عزت خبره باندې سیده کې لکټو پاک نو د عزت خبره کوا خو چې تک بیا بلو کې کنه په خپل خواغه کارونه کې چې چا سره دستر کو له ګولم پاتې ورشه منځو کا ورشه قبلې ته محکمنده پس ما شو کبستانه مخ کې منځو کا وای وای استاد راسه په شرمونو باندې او شرمېدم دا خدا ته فامیلی ټول زوی راته وې بیا اخري سره روان و ویم دغه شرمونه شرموا راځه کینه کنه راغلی نه چې خیر جرا کوس کړي ته کینه راځه بس د دین د تلی خارخ کې کور کې کېناستې نشي تاسو څوک کې ټیم ته خاطر خبره یوټیلیټی سٹور ته بچینو لم خپل اطلاع خپل ماته شاف خپل خور کړه راغلی ما یا خورې دې خپل پسې مزه دا موږ د سپې په ځای باندې تازه د سپې نه دا مغه ساتلې ریلون نه وای تیار باندې سنگه ټوله ته وې دا هم کډیر وته وړ راوړي هم بس ته په غټ غولي اړولي د ویلې ډیټا کاکا جوړم خو کار والله خو تا ته تلم درې تا ویم خو دې ته نوړم ښا دا ته چاته تلی ستا پلار کوم چاړه ویم ته ماته دا وایه زما الفاظ دا چې دا ما ډېر خلک په دې کې خوښوي ته من دا خبر کې ته هم تیار مرمخې او تا ځان ته کتی دي لا میک اپ تیم کړی دي جوړه وې مترور تام دي دیلو ته سړی توپ نه دی خو موږ تاسو نو واسه مصبر کنه ته ما ته خبره ته وکړه اول وګورئ دا دي ځان ټولې دي ها ساقو یار تا چپ کې لګو دا هسپتال پښتي رضانه جوړ کړي واټ په واټ ګرځي ستا در نشته دا زموږ خپل دي څنګه خپل دي والله زما ټول دا دلاله د وستا ټول ما نه راکړي اې دې به شرم لور کړی دا به شرم ټول به زمره لمی سما پیفي دا روجه خو لګه په قلار تیر کېږي زنه نه کنه که په خپل ملا ته پوری کنه خدا په دمه ته پیژنې دا ته مو د جوال کړه
لارې چې کوم دی په سعودي کې د دنیا مسافر وکړو د دنیا لوټونه راولېږل مړي ته جامې هر څه ته جامې یا الله مونږ وبخي تر دا مونږ دي وستو کو کی تر مراد خبره ولا کی ښا دې دې صرف راځن نشته ښا هم دې جنې مور کې دا سم جواب یا مونږ راځو کنه برباد شو جمعه تعالی ماندل اموري څه داسې مونږ لزو یار د روزمات خو نه دی او ته ډوډۍ ګرمه کړه راځم زه به ډوډۍ کم ده ولې سیلاب راغله تاسو خو سیلاب راوسته په کور کې ماندل راځه راځه بچي راځه بچي ما بوزه جمعه ته بوزه خزانه بس ځکه بچي تیار کا تاسو ما پیژنې رام شو کومه دلته تیار کا زه خپل نه پلونو کم په ما باندې مستټیم کو کور نه عجایبګر جوړ شي بری قسم قسم بوتان او ترازی زماله خو دړه سرستړې کو کنډرات تینو اوس ورته څه شرم پروت اوس پکې د ډمیلور پاتې اور ډمیلورم پکې راغلی دا خلاص سره دا تیرې مسالې تعالی ډیره مزه درکې ته خلک کور نه مار کې او خلک کور تر اذان نه کې دا مار چا کور پار کړی مې پته نشته خوري هم چې څه علامه ده په کور کې کړې دي هم دا ګل خان راکاږي ټول مې یاد شوه او لاندې دلا هم چې سیر راکړې دي نه درشتي خو خاون چې سره لګلې تا په خپل مامېګانو او په خپل میکاپونو لګولې دا غره خپل اړستړې دي هم کته ته خاون مټیز ولا تفصیل خاون مټیز راځي بدره ټورو ته تعویذ ګره خدای ته په خلکو تعویذونه کې په خاون نیم کړی دي ته وټا ګوره هغه څړ راډي مې زما مور تعویذونه کول نو اوس به زما خور تاسو په کور کې نه دا تاسو کومه بدل داسې کار دی کنه ته رالې دلته څنګه ولې خیر خو هم د کړي خلکو راپورې خندله ځکه دا پسې رالمه چې د خندا کار دی کړی دی بازه مې مه خرابوه اورې چې د خندا کار دی کړی تاسې ګوتمه پټوله که نه دونه خو به یې سوچ کړو چې دا کور پردي نه کړو خپل وایي هم زبرګه روجه ده هم قرآن راته په ترمنځه کېږدی هم قسم قرآن ده د کوم کومه ګوتمه لیدلې قدرې وي کوزه په چا ودرېدلې وه چې موږ ته وکړه په چا کوزه ولیږه وړاله هم تاسو سره څوک نشي ویلی هم تاسو ټول په یو په خلکو باندې چې لکه د سپوره اړم شي یا هغه په شړکو لګي ګوتمه به ولا ما د جیبه جوړه کړې وه او تا چې دا خاوند دومره ذلیله کړې ته به ته وګوره هم وره هم دا ستا د لاسه بېعزته کېږم چې بهر داسې لیده نه بېغمه ومه نو صحیح خبره تکي کنه تو ګوره د میلې ته د خالد د هوټل چالک جوړ کړی خېلی کرا پروت کې دادي او هم خدای ستا په دې شین مختان درو لګي هم زموږ په خاندان کې په کور کې ګوتې مه دا زموږ د کور مسله ده ته چا خځو کې حساب کړی مړی بې غیرته ښځه غټېږي که ته ښځه وي پتا به د بیمانې راواز کې نه راوړي ترور کړی وي کینه د دې راځي له ډور کې ځان شکل د خځو نه ته ته نور ټول چوکا کې وګوره هغه چې پیری هغه دا خوښي چې دا بېعزته یې موږ ته خلک راکوي ته تا خو زما په بېعزتۍ پورې راغش ده خور یې هم پته نشته چې څه دښمني دي در سره څه دښمني ده ما خو ستا خاوند راغی الحمدلله زما ورور دی زما اوښې دی پېښې اره بډې ټولو تانه چې هر وخت تر وله ده ډبل لوټونه خمبیر جوړېږي که نه ته چرمېږي نه چې پرې خاوند باندې ده خو تاله مسافري کړې هم زما وجود د وخت اثر نه داسې خیرازه دي چې اوس الله غټه پیدا کړې نو څه وکړمه وخت د سره اور لور نه یې چسپان پټی جوړه کړې ده زما مور په هسپتالونو ګرځولې وي بیا ټي بي ده داسې چکړه کوي هغه د غریب تباه برباد که ته وګوره د مخ نه څه جوړ شي د مخ نه تیار شاپنر جوړ شو زما مور چې ایمانداره ته ورته وګوره اوس چکره کړه ما ته دا وایي تا دې په کوم قانون دې کور ته راوستی دي دې ما راوستې زما را ټول خاوند دی ولې به دغه پاسېدو ته تکړه چې خلکو له جوابونه ورکړي نه خبره وره ته په کوم قانون دې کور ته رالې دا موږ شړلی شو دې به موږ څه وشړو او دا کوم قانون په دې کور کې اوس زما خپل کور دی زما د تر کور دی زما د پلار سره پکې ځوانه جنه جنې بسې او په پردي کور کې به اوسېدل پردي کور نه دی ما ته ووایه پردي کور نه دی مور چې خټیو که نه
دا نه دا منور کاکا اس په جوړه کړی دا دومره سره ځان ته ځوړن کړی دي تا دې مور ته نشي ویلې چې دا روزه زما پلار په کوم لغزي تا خو ځان نه د شهید بابا کاڼي جوړ کړی دی چې 50,000 نورونه کې نوستای وایم الحمدلله زما خپل د خزو ده ځکه ما قرار سړی راځي ستا د مور د خپل د خزو نه ده زه خپل خاوند نه پیدا راو نه دا ستا خور دی که ستا بچ زما دا خور ده نو خو بس ماته وره خو د لاس په ګوتو کې لالا فرق بس د بند کېدو کوشش مې کوي که نه د بند کېدو کوشش مې کوي دا ماته کړې ده کو نه وای آرام دي چې کسم هم د دې حلقه تېرېدل هم د کلي دا خلک به راپورې خاندي دغه خلک خو دا پسې سي باندې دا وجود د ورځ تر ورځې غټېږي په شنډه کې ځان له ټال واچو او ځان چې د اواز کې نه ستا دا غټمې مور خوراله نه دي راغلي که نه خپلې خورم او خپلې اچومه څوک هم چاله ورکوي نه لکه د مور د ویښتم پرېښه دي دا ګل خان د دې نه ساته هم د دې دا سورې پرې را نه شي د نیو هم دې به هم بیا د دې نه یا بس ما جمعات ته لاړ شم نه بس اوس په دې شرمه مو شرمه زما خبره وکړه ما باندې په دې سوري راشي او پتا د چا سوري درغلي دي او پتا د چا سوري دی دا په په ګودرونو کې لکانو سره ملاقاتونه کې پتا د چا دې خو راښکاره شو روزینې نه تاسو کده دې ټوله قصه به او شبانی ما د تاسو کیسه کړې ده او شبانی ما د هم دلته کښېنه په آرامه جومات ته ځو پردي مړي مرا باسه خدای هم تباہ و برباد کا یو شبانه دا ویلې بل وی روزینه دا ویلې دا تاسو خزي یا کخري دا نه مې دا په لوټ شډینګ کې شوی نه دا الله دا به عشین مخ دې نیولې دي مې من راغله ته د امون به مازه لا شوي او تاسو خیر کېنه دا خو ستا د راسه دا علانې شروع دي کېنه ما سره پخه کچا وکړه اے کاکا جی آلو ډیاډي ویلا لوټډینګ کې چې لوټډینګ کې نه دا ما ته یاد دي هغه ټیم سپومې ټنډن ویلو الله دا راشي ځکه دا سړیا مدي پیټک مرزو دا پیټک پټی دي دا داسې کار و چې دې په دې کلمو کې شری و دا څنګه داسې ده راشه دا داسې کارو چې ستا دې ترور کبان خوړلو نو هغې پسې یخې شوملې اوس کلې دا شوملو د کپ خو نه لګي بلک بلو کټوا نو دا شرم وشو او دا تاسو خوړلې چې ستا دې مخ نه څه جوړ دي ویم د دې خو جامت هم راخدي لکه سپاره باندې هم که څه د کریر یو نوړی زخر راکې هم د لوګې نه مې چې دی نو کولمې چینګه چینګه کوي هم د دې سړي د لاسه به زما زندګي تباه کېږي دې خو راګرځي نه او سره دومره هم دقه سترګې مې به ښې لګیا دي هم خاوند مې په غوښو لګیا شوي دي ستا راسه به زه ډېره سر داسې کړم خیر دا او ژوی باندې مې راوستې کو نه بل چا کړوړې کو هغه مې کور کېنو د هغه شیطان د راسه خدا کندې هم خورې ته په خدای کېنو که ما ګوتمه پټه کړي